سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، ستاسو د پوښتنه مې پوښتنه راخیستې ده. دغه پوښتنه تکراري ډېر ځلې شوې ده او هغه دا ده چې زما 9 میاشتې کېږي یا 8 میاشتې مې کېږي یا 10 میاشتې مې کېږي ما انټرویو ورکړې، تر دا ده ماته جواب نه راځي. آیا زه اوپرا سره اړیکه نیولی شم؟ څنګه اړیکه ونیسم او ولې دومره وخت اخلي؟ دغه پوښتنې ډېرې زیاتې کېږي. ما په ډېر مخکې په دې باندې یو ویډیو هم جوړه کړې وه، کیدای شي څه ملګرو کتلي څه نه وي کتلي، او نو بیا غواړم چې په دې اړه باندې یو څو خبرې تاسو سره وکړم. ګورئ ملګرو، اول پوښتنه دا ده چې انټرویو راتګ او بیا د انټرویو جواب راتګ، دا دواړه مکمل ډول باندې د اوپرا په لاس کې دي او هره دوسیه فرق کوي. اوس که یو کس دی هغه له 3 میاشتې بعد انټرویو راځي، ضروري نه چې بل کس دی هم 3 میاشتې بعد راځي. داسې خلک دي چې هغو له 3 کاله بعد انټرویو راغلی، داسې خلک دي چې هغو ته 1 میاشت بعد راغلی انټرویو، داسې خلک دي چې هغو ته 6 میاشتې بعد راغلی ده. مختلف وختونه دي، مختلفې دوسیې دي، د دې مختلف هغه چې کوم کیس ورکران دي هغه ټول مختلف دي. نو اول خو زموږ افغانانو کې دغه خبرې ډېرې زیاتې دي چې د پلانکي ته خو 5 میاشتو کې رااله، ماله ولې په 5 کې نه راځي؟ زما خو 8 میاشتې وشوې، پلانکي ته په 3 میاشتو کې رااله، ماله ولې په 3 میاشتو کې نه راځي؟ نو ګورئ ملګرو، د هر کس د هر ملګري دوسیه فرق کوي. هیڅ تاسو خپله دوسیه د بل کس پورې مه تړئ، دا غلطې خبرې دي. بل دا ده چې د هر کس دپاره ځان له کیس ورکوي چې هغه ستاسو دوسیه هغه څېړي، ستاسو دوسیه ټوله ګوري، هغه د هغې مسؤل دی. نو هغه ټول یو د دې لپاره یو مسؤل نه دی، مختلف مسؤلان دي، هغه ګوري او هغه ستاسو دوسیه په مخ کې وړي. نو اوله خبره خو دا ده. دویم، هر کله چې تاسو انټرویو ورکړله، جواب چې کوم دی دا هم مکمل ډول باندې د هر کس جدایي یا د هر کس دا د کیس ورکر پورې اړه لري، د اوپرا پورې اړه لري چې هغه کله تاسو ته جواب راولېږي، په هغې باندې هغه کله فیصله کوي، بیا هغه کله راتارېږي. نو دې لپاره د اوپرا خپله یو کرایټیریا ده، یو خپل یو سیستم دی، هغې سیستم سره هغه مخکې ځي او تاسو ته جواب درکوي. اوس که بعضې ملګري دا وایي چې پلانکي ته جواب په 6 میاشتو کې راغی، ماله به هم په 6 میاشتو کې باید راشي. نه، دا غلطې خبرې دي. ستا دوسیه ځان له ده، د هغه دوسیه ځان له ده، ستا کیس ځان له دی، د هغه کیس ځان له دی، ستا ولایت ځان له دی، هغه ولایت جدا دی. نو دا ټول هر څه جدا دي ستاسو. نو دې لپاره فیصله کول، کیس ورکران، دا هر څه جدا دي. نو وخت به هم جدا وي. نو تاسو خپله دوسیه د بل پورې مه تړئ. اوس که یو ملګری دی چې هغه ډېر وخت کېږي، 8 میاشتې، 10 میاشتې، 12 میاشتې کېږي، نو تاسو په یو سیستم باندې په ایمیل په ذریعه باندې یا خط په ذریعه باندې اوپرا ته یا خط هم لیږلی شئ، ایمیل هم کولی شئ، تر څو تاسو ته یو معلومات واخلئ. نو هغه تاسو د سوسیال په ترو هم کولی شئ او خپله هم کولی شئ. سوسیال ته تاسو ورځئ، هغه درته وایي چې زه درته ایمیل یا خط لیږم اوپرا ته. نو هغه د سوسیال کار دی، سوسیال درته مخکې ایمیل هم کولی شي او اوپرا ته ستاسو دپاره او خط هم لیږلی شي. نو دا د ستاسو سوسیال پورې اړه لري. که چېرې تاسو یې خپله کوئ، نو تاسو خپله هم کولی شئ. تاسو یو خط اوپرا ته لیکلی شئ چې ما پلانکي تاریخ انټرویو ورکړې ده، تر دا ماته کوم اپډیټ نه دی راغلی. یا تاسو ورته ایمیل هم کولی شئ اوپرا ته. د اوپرا ایمیل تاسو د اوپرا د سایټ نه اخیستلی شئ او ادرس خو تاسو ټول ته معلوم دی، ادرس یې د ګوګل نه اخیستلی شئ. یا تاسو ته چې کوم د انټرویو لپاره خط راغلی و، په هغې باندې د اوپرا ادرس دی او تاسو خط ولیکئ او بیا هماغه ادرس باندې تاسو ولیکئ، نو هغه به اوپرا ته هلته ورشي. دا تاسو مطلب کم سے کم 6-8 میاشتې وشي، هغې نه بعد تاسو کولی شئ. د دې لپاره څه شرط نشته چې تاسو څومره وخت بعد یا ایمیل کولی شئ یا خط لیږلی شئ اوپرا ته، تر څو تاسو معلومات واخلئ د خپل انټرویو په اړه باندې. دا تاسو پورې اړه لري، خو دا طبیعي خبره ده چې دا وخت اخلي او دا وخت چې کوم دی هیڅ چا دپاره هم هغه حد نه دی معلوم، لیمټ نه دی معلوم چې تاسو موږ په میاشت کې جواب درکوو یا کال کې یا 13 میاشتو کې یا 5 میاشتو کې یا 8 میاشتو کې. نو دې لپاره تاسو منتظر اوسېږئ. ضرورت نشته چې تاسو ټینشن واخلئ. د فیصله د اوپرا په لاس کې ده. اوپرا خامخا ستاسو په دوسیه باندې هغې باندې هغه فیصله کوي او تاسو ته به خامخا جواب درکوي. په دغه دوران کې دغه 8 میاشتو کې یا 12 میاشتو کې یا 5 میاشتو کې تاسو کوشش وکړئ تاسو فرانسوي درس ووایئ، ژبه زده کړئ. ژبه ډېره ضروري ده، کارونه ډېر زیات دي. ولې که ستاسو ژبه نه زده نو تاسو په اسانۍ ځان ته کار نشئ پیدا کولی، بیا په اسانۍ تاسو د خپلې خوښې کار نشئ کولی. نو که تاسو غواړئ چې یو اسان کار د خپلې خوښې کار تاسو پیدا کړئ او ښې پیسې کې وګټئ، نو تاسو اول ژبه زده کړئ. د هر څه نه تاسو ته مهم چې کوم دی، ټولو نه مهم ترین شی چې کوم دی هغه ژبه زده کول دي. نو تاسو فرانسوي ژبه زده کړئ، تاسو به کارونه اسانه پیدا شي. نو دغه وخت مه ضایع کوئ، ځکه هر کله چې تاسو اسناد راغله تاسو نورو ادارو ته ځئ، ځان رجسټر کوئ، هغه کې به منډه ته مصروف شئ، بیا هغې نه بعد اکثر ملګري کار شروع کړي، نو داسې ستاسو هغه فرانسوي ژبه پاتې شي. نو ښه مشوره دا ده، ښه خبره دا ده چې دا کوم وخت تاسو منتظر یاست، په دې وخت کې تاسو فرانسوي ژبه زده کړئ،
ترڅو چې کله اسناد راځي نو تاسو باید څه جوازدی او تاسو به هغه خپل مشکل حلولای شي خپل. نو مننه ملګرو، که هر ملګری هر څنګه پوښتنه لري نو تاسو خپل پوښتنې دلته زما په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې تاسو خپل پوښتنې کولای شئ. ان شاء الله په خپل وخت به تاسو ته خامخا جواب درکوم. نو مننه ملګرو، تر بل ویډیو پورې په الله سپارم، په مخه.